Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Class 9th Biology Chapter number 3 Biodiversity Lecture number 19. زمونږ ټاپک دی کنزرویشن اف بایوډایورسټي. اولنۍ خبره دا ده چې بایوډایورسټي څه ته وایي. نو په دنیا چې څومره زنده سر دي دې ته څه وایي؟ بایوډایورسټي. بایو وایي لیوینګ سیزونو ته، زنده سر سیزونو ته، او ډایورسټي وایي مختلف والي ته. نو یعنې مطلب دا دی چې که بوټي زموږ سره څومره مختلف قسم فصلونه دي، سبزیانې دي، ونې دي، میوې دي، که نه، نو دا هم زموږ سره په لایف کې ډایورسټي ده. او دغه شانتې که مونږ انیملز له راشو نو که په هغې کې زموږ سره فیشز دي، میان، امفیبینز چې کوم زموږ سره چندخې مندخې دي، ریپټایلز که مار، چرمښکۍ وغیره دې له راشو، برډز مرغۍ څومره مختلف قسمونه دي، میملز لکه مونږ راشو که نه، په هغې کې غواګانې، چیلۍ، ګړۍ او انسانان، اتی وغیره وغیره چې کوم دی نو په میملز کې راځي. نو دا ټول زموږ سره که څومره بوټي دي او څومره ځناور دي، د ټولو د په شریکه باندې مونږ څه وایو؟ بایوډایورسټي ورته وایو. اوس کنزرویشن څه ته وایي؟ بقا ته وایي. په اردو کې چې کوم دی نو د دې معنی څه ده؟ بقا. بقا مطلب دی باقي ساتل. یعنې مطلب دا چې یو څیز ته داسې نه استعمالوي چې بس هغه ته صرف خپل ضرورت دپاره استعمال کړي او خپل ضرورت پې سر کړي او ختم شي. نه، په دنیا کې چې څومره څیزونه دي دا به ته په طریقه باندې استعمالوي، خپل ضرورتونه به پې هم سر کړي، او چې کله مونږ مړه شو، ختم شو، نو زمونږ نه وروسته چې کوم نوی نسل نور راځي نو چې د هغوی دپاره هم دا څیز موجود وي او هغوی ته هم خپل ضرورتونه پوره کولی شي. دې عمل ته څه وایي؟ کنزرویشن ورته وایي. ټیک شو؟ نو اوس مونږ راځو چې کنزرویشن مینز ټو یوز د ریسورسز ان ا سینسیبل وی. لکه چې ته ریسورسز په سینسیبل وی کې استعمال کړې. د ریسورسز نه زمونږ څه مطلب دی؟ چې د کم سیز نه زمونږ ضرورتونه پوره کېږي هغې ته مونږ څه وایو؟ ریسورسز. لکه پلانټس شول، انیملز شول، منرلز چې کوم مالګې وغیره شول، که نه نور سیزونه، واټر، اوبه شولې. نو چې کله دا ته په سینسیبل طریقه باندې استعمال کړې، وی څه ته وایي؟ طریقې ته. نو چې کله ته دا په سینسیبل طریقه باندې استعمال کړې نو دې ته څه وایي؟ کنزرویشن ورته وایي. اوس تاسو به اکثره اورېدلي وي چې یاره بابر اعظم ډېر سینسیبل بیټینګ وکړو. سینسیبل نه مطلب دا دی چې ډېر په هوښیاره طریقه باندې بیټینګ وکړو. اوس که یو سړی بیټینګ ته راوځي او هغه په 15-20 بال باندې 50 ووایي، خو ګډ وډ شاټونه ووایو، کیچونه هم پکې میس شي، که نه سټمپ هم پکې میس شي، رن آوټ هم میس شي، نو دې ته سینسیبل بیټینګ نه وایي. چې یو سړی 50 رنز وکړي خو هغه ډېر په طریقه باندې وکړي، کیچ د ده نه اوچت نه شي، بې ځای رنز له منډه ونه کړي، غلط شاټ ونه وهي، نو دې ته سینسیبل بیټینګ وایي. دغه شانتې زموږ سره کنزرویشن دې ته وایي چې کله مونږه ریسورسز، یعنې په دې دنیا کې چې څومره څیزونه الله تعالی زموږ دپاره پیدا کړي دي دا مونږه په سینسیبل وی باندې استعمال کړو، ډېر په ښه طریقه باندې استعمال کړو چې خپل ضرورتونه ترې هم پوره کړو او نورو لی هم پرېږدو، نو دې ته وایي کنزرویشن. ټیک شو؟ اوس کنزرویشن اف بایوډایورسټي څه ته وایي؟ نو کله چې ته د زنده سر څیزونو کنزرویشن کوې نو دې ته بیا څه وایي؟ کنزرویشن اف بایوډایورسټي. چې کله ته دا څیزونه په سینسیبل وی باندې استعمالې، ډېر په هوښیاره طریقه باندې استعمالې، خپل ضرورتونه ترې هم پوره کړې او را روان نسل ته هم پرېږدې، نو دې ته بیا کنزرویشن اف بایوډایورسټي وایي. ټیک شو؟ نو کنزرویشن اف بایوډایورسټي مینز ټو ټیک سټیپس اینډ سیو. چې ته اقدامات واخلې او دا څیزونه سیو کړې، لکه پلانټس سیو کړې، که نه، لکه بوټي. نو په بوټي کې زموږ سره هربز راځي، دا کوم چې ګیاګانې مایاګانې دي. شربز دي، دا کوم چې د ګیاګانو نه لږ غټ غټ بوټي دي دې ته شربز وایي. او ټریز غټې غټې ونې، نو دا په پلانټس کې راځي ټول. او د دې سره سره ته انیملز هم سیو کې او د دې دپاره اقدامات اختیار کوي، په سینسیبل وی باندې استعمال کوي. نو په انیملز کې زموږ سره انسیکټس راځي، دا څومره چې زموږ سره بلبلکۍ دي، مچۍ دي وغیره وغیره، دا په انسیکټس کې راځي. فشز، میان، امفیبینز چې کوم زموږ سره چندخې مندخې دي. ریپټایلز کوم چې ماران او چرمښکۍ، کربوړی وغیره دي. برډز مرغۍ شول، اینډ میملز او چې څومره هم ځناور بچو ته پی ورکوي او په جسم باندې لږ ډېر ویښته وي نو هغې ته مونږ څه وایو؟ میملز ورته وایو. نو دا زموږ سره په انیملز کې راځي. ساده خبره دا ده چې کنزرویشن دې ته وایي چې کله مونږ هر یو څیز ځان له هم استعمال کو او بل نسل ته هم پرېږدو نو دې ته کنزرویشن وایي. که هغه لیوینګ سیزونه دي او که نان لیوینګ سیزونه دي. لکه ګورئ په لیوینګ کې مونږ پلانټس او انیملز ووې او په نان لیوینګ کې مونږ منرلز او واټر ووې. نو مطلب دا دی چې ته به د اوبو سره هم داسې نه کوې چې یاره بس ته پې صرف خپل ضرورتونه پوره کوې او اوبه بې درېغه چې کوم دی نو استعمالوې. نه، مونږ له د خپل ضرورت مطابق اوبه استعمالول پکار دي، اسراف کول نه دي پکار. باقي مونږ له ټوټۍ بندول پکار دي. دې ته چې کوم دی نو کنزرویشن وایي. ټیک شو؟ خو چې اوس کله دغه کنزرویشن
ته صرف او صرف د لیوینګ سیزون لپاره کې د سالرونکي سیزون لپاره کې د زنده سر سیزون لپاره کې نو دې ته بیا کنزرویشن اف بایوډایورسيټي وایي. ټیک شو. یعنی موږ وایو چې پلانټس او انیملز لپاره نو په پلانټس کې زموږ سره وړي ګیاګانو واخله د غټو غټو ونو پورې راځي او په انیملز کې د انسیکټس او فیشز امفیبیانز ریپټایلز برډز او میملز پورې راځي. ټیک شو. وس کنزرویشن از نیسیسری. کنزرویشن ضروری دی. ولې ضروری دی؟ to fulfill the needs for the present generation as well as for the future generation. چې دا کم موجوده نسل دی مونږ چې کوم یو چې مونږ ته خپل ضرورتونه هم پوره کړو خو د فیوچر جنریشن لپاره د روان نسل لپاره هم مونږ دا پرېږدو. نو دې قسم ته مونږ څه وایو؟ کنزرویشن ورته وایو. دې عمل ته مونږ کنزرویشن وایو او دا ضروري دی. ځکه ضروري دی چې که مونږ ته صرف خپل ضرورتونه پوره کړو او دا څیزونه بې دریغې استعمال کړو ختم یې کړو نو را روان نسل به بیا څه کوي. ټیک شو. اوس امپورټنس یا ایڈوانټیجز یا نیډ یعنی مطلب دا دی چې امپورټنس اهمیت ته وایي، ایڈوانټیجز فایدې ته وایي او نیډ ضرورت ته وایي. یعنی مطلب د دې څیز اهمیت څه دی، د دې ایڈوانټیج څه دی، فایدې څه دي، د دې ضرورت څه دی، نیډ یې څه دی. که تاسو له په پیپر کې راشي چې واټ از د نیډ اف دی کنزرویشن اف بایوډایورسيټي نو د ضرورت ولې راغی؟ کنزرویشن اف بایوډایورسيټي ضرورت ولې راغی؟ نو ګورئ دا زموږ سره چې کوم دی نو یو څو خبرې دي د دې لپاره کنزرویشن اف بایوډایورسيټي ضروري دی. ټیک شو. کوم اولنی نمبر دی بیلنس اف نیچر. په دنیا کې چې الله تعالی کوم څیزونه پیدا کړي دي دا یو څیز د بل څیز دا بیلنس مینټین ساتي. که ته پیشوګان د دنیا نه لرې کړې نو دا مږې به ډېرې زیاتې شي. ٹھیک ده کنه؟ نو مطلب مږی چې کوم دی نو پیشوګان یې خوري په دې او مړی کوي په دې وجه باندې د مږو مقدار کنټرول دی. دغه شانتي په دنیا کې چې څومره هم یو څیز دی نو هغه د بل څیز مقدار کنټرول کوي. ټیک ده کنه؟ یعنی مطلب که ته چرګان او مرغۍ لرې کړي نو بیا په دنیا کې انسیکټس چې کوم دی دا بلبلکۍ او ملخان وغیره د دې نه علاوه چنجي دا به انتهایی زیات ډېر شي. نو بیلنس اف نیچر الله تعالی دا نیچر چې کوم دی دا قدرت دا ډېر په بیلنس کې پیدا کړی دی. یو زنده سر سیز د بل زنده سر سیز مقدار کنټرول ساتي. ټیک ده کنه؟ د دې نه علاوه زموږ سره چې کوم دی نو د اکسیجن مقدار هم په دنیا کې مینټین دی، بیلنس دی. ځکه چې بوټي چې کوم دی نو په نیچر کې موجود دي. که ته ونې کټ کړې نو بیلنس به ګډوډ شي. که ته یو ځناور ختم کړې مکمل د هغه چې کوم نسل دی هغه ختم کړې نو بیا به هم نیچر ګډوډ شي. ټیک شو. دویم نمبر دی بیوټي اف نیچر. یعنی مطلب دا نیچر په ښکلی ښکاري، دا انوایرمنټ په ښکلی ښکاري. لکه که تاسو وګورئ چې یاره لاندې شنه شنه کبل ولاړ وي، په دې کې چې کوم دی نو د پاسه شنه ونه وي او په دې کې مرغۍ ناسته وي او هغه چغېږي را چغېږي اوازونه وباسي نو څومره خوند به کوي. دغه شانتې په تالابونو کې او په سیندونو کې چې کوم میان دي نو دا څومره خوند کوي، دا نیچر په ښکلی ښکاري. دغه شانتې شنه غرونه او ځنګلونه چې کوم دی موجود دي په هغې کې چې مرغۍ او ځناور اوسېږي دې ته وایلډ لایف وایي که نه؟ نو دا څومره خوند کوي، څومره مزه کوي. دغه شانتې که مونږ راشو تړ نمبر له نو سورس اف اکانومي فار ا کنټري. د یو ملک دپاره دا د اکانومي یو سورس دی، یو ذریعه ده. اکانومي مطلب پیسې میسې که نه؟ نو که مطلب زموږ سره وایلډ لایف موجود دی او زموږ سره ځناور برابر دي نو مونږ غوښه مخه خرڅولی شو. که ځنګلات موجود دي نو مونږ لرګي خرڅولی شو او نور څیزونه وغیره چې کوم دی د بایوډایورسيټي نه خرڅولی شو او د ملک پیسې پې برابر ساتلی شو، ملک پې ترقي کولی شي. ټیک ده؟ څلورم نمبر دی ټوریزم. ټوریزم دې ته وایي چې مطلب خلک په ټور باندې راځي، د بهر ملکونو نه خلک دلته په ټور باندې راځي نو ارننګ به کېږي، ملک ته به پیسې راځي. هغه خلک چې ټکټونه اخلي نو مطلب هغه پیسې به دلته راځي. کم خلک چې دلته په هوټلو کې خوراکونه کوي هغه به دلته راځي. کم خلک چې په ګاډو کې ګرځي، په پمپونو کې پیسې دغه تیل اچوي نو هغه پیسې به هم دې ملک ته راځي نو ارننګ به کېږي. نو دا یې فایدې دي. ټیک شو. مور اکسیجن. ځنګلونه چې موجود وي نو د اکسیجن مقدار به برابر وي نو کلین انوایرمنټ، ماحول به صفا وي. شپږم نمبر دا دی چې ریچ سورس اف جینز. یعنی مطلب چې کله زنده سر څیزونه ډېر وي نو زموږ سره جینز ډېره وي، ډي ان اے ډېره وي او دغه جینز دغه ډي ان اے باندې چې کوم دی نو ریسرچ کېږي، مختلف قسم تجربې پې کېږي او نیو بریډینګ فارمز جوړېږي. ساینسدانان چې کوم دی نو نوي نوي نسلونه تیاروي نو دغه نوي نسل چې کوم دی نو پیداوار هم بیا ډېر وي. لکه د هایبریډ جوار غنم وغیره چې کوم راځي نو د دې پیداوار ډېر وي که نه؟ او فاسټر گروت او گروت چې کوم دی نو ډېر کوي. لکه د پارامی چرګوټي چې کوم دی اسی یو مثال تاسو واخلئ که نه؟ نو دا څومره زر گروت کوي، بس په 40 ورځو کې په 30 ورځو کې غټېږي او مونږ یې خورو که نه؟ دې نه علاوه نور قسم تجربې وغیره چې کوم دی کېږي.
means of recreation څه ته وایي؟ تفریح ته. بس خلک چې کوم دی نو بهر چکر ته وځي، روح یې خوشحاله شي، برابر وي که نه، سټیبل وي، منټل هیلث دماغي چې کوم دی نو برابر وي. ټیک ده. اتم نمبر دا دی چې fulfill needs of present generation as well as future generation. د موجوده نسل ضرورتونه هم پوره کوي او د روان نسل ضرورتونه هم پوره کوي. ټیک شو؟ نو دا د دې امپارټنس دی یا ایډوانټیجز دي یا نیډز دي، ضرورت دی. بایوډایورسټي ډېر زیات ضروري دی چې دا کنزرویشن یې وشي، مطلب باقي پاتې شي، نه داسې چې یاره مونږ زنده سر څیزونه بې دریغه قتلوو، بې دریغه یې کټ کوو، بې دریغه یې ختموو، صرف خپل ضرورت ته ګورو او را روان نسل ته نه ګورو، نو دې ته کنزرویشن نه وایي. او کنزرویشن ضروري دی. مونږ ته اسلام هم وایي چې یاره اسراف مه کوئ. ټیک ده. ښه، بل ستاسو په دې کتاب کې ورکړي دي پوینټس ټو پانډر، یعنی مطلب څه پوینټس چې په هغې باندې لږ سوچ کول پکار وي. نو یو کوېسچن یې ورکړی دی چې یور نیبرز says why must I plant a tree and not cut down trees for fuel. چې ستاسو ګاونډي ستا تپوس وکړي چې یاره زما له ونې کرل پکار دي او زه یې ولې د خشاک دپاره او د لرګو دپاره ولې نه کټ کوم، چې ستا نه څوک کوېسچن وکړي. نو وایي چې how can you understand consequences of such actions. ته به دغه خپل ګاونډي څنګه پوه کړې چې ته داسې کار وکړې چې یعنې مطلب نوې ونې ولګې او زړې ونې نه کټ کړې، نو د دې به څه کنسیکوینسز وي، د دې به څه ریزلټس وي، د دې به څه نتایج وي، نتیجه به یې څه وي، نو ته به هغه څنګه پوه کړې. نو بس دا نتیجې ورته بیان کړه، دا ریزلټس، دا ایډوانټیجز، امپارټنس ورته بیان کړه چې یاره جنګلات موجود وي او بایوډایورسټي برابر وي، نو دا فایدې دي. ټیک شو. دویم نمبر دا وایي چې کنسیکوینسز of removing green belts. green belts څه ته وایي؟ د دې دنیا په دې مخ باندې چې څومره شینکې دی دې ته green belt وایي. ټیک شو. نو وایي که دا مونږ لرې کړو نو د دې به څه کنسیکوینسز وي؟ to build houses and markets. او مونږ په دې باندې کورونه جوړ کړو او مارکیټونه پرې جوړ کړو، نو د دې به څه کنسیکوینسز وي؟ نو د دې به دا کنسیکوینسز وي چې زموږ سره به دا څومره فایدې چې مونږ وویلې نو دا به ختم شي. ټیک شو.